د اسلامي امارت له واکمنېدو سره سم په مالیې وزارت کې د فساد کچه صفر ته راکټه شوې ده. د افغانستان اسلامي امارت پر هیواد د بشپړ واکمنېدو راوروسته د مالیې وزارت مشرتابه په ټینګ هوډ او ایماندارۍ سره د هیواد په عایداتي برخو کې د فساد سره د مبارزې په لار کې سترې لاسته راوړنې لري. کله چې اسلامي امارت پر افغانستان بشپړ واکمن شو، له تیر حکومت څخه له فساد ډکې ادارې ورپاتې وې. د هیواد په ګمرکونو او عوایدو کې لوی غلاوې او فسادونه کېدل، تر دې چې افغانستان په نړیواله کچه د مفسدو هیوادونو په درجه بندۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړی و. مالیې وزارت مشرتابه فساد سره د مبارزې لپاره دغه وزارت اړوند عایداتي برخې رهبرۍ کې د داسې ژمن هیوادپال او مسلکي کادرونه وګمارل چې له هر اړخه د فساد د مخنیوي په هڅه کې ول. اوس مهال د عوایدو کچه په لوړېدو ده. ډېری عوایدي سرچینې بیا فعالې شوي او له فساده پاک په شفاف ډول عواید راټولېږي. له مالیاتو تېښته له منځه تللې، سوداګر او هیوادوال په ورین تندي او ډاډه زړه دولت ته خپل اړوند مالیات ورکوي. د هیواد په ګمرکونو کې مسؤلین کلک او ویښ ولاړ دي. څو ځله د همدې ویښو مسؤلینو د ویښتیا له امله د قاچاقو مخنیوی شوی چې دا د اسلامي امارت خپلو ژمنو ته د وفادارۍ سترې عملي نښې ګڼل کیږي. لنډه دا چې د افغانستان اسلامي امارت مالیې وزارت په خپل تدبیر، سپېڅلتیا، کاري غوروالي او ژمنتیا فساد له منځه یووړ. په عایداتي سرچینو کې د فساد کچه صفر کړه او عواید یې په شفاف ډول د هیواد د بیت المال برخه وګرځول.